فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. نو اے مومنون تو سے ہوئی ندی وجلی او لیکن الله تعالی هغوی وجلی دي او تو سی وشتل ندی کړي کله چې تو وشتل وکړل او لیکن الله تعالی دغه وشتل کړي دي او د دې پورا چې هغه الله تعالی د خپل طرف نه په مؤمنونو باندې احسان وکي احسان بشک الله تعالی اوردن کا شپوی دی. احسان لازم و او بشک الله تعالی د کافرون چل تدبیر ضعیف کوین کیدای. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. دې کافرون ته وایي کچېره تو سه فتح غوړی نو یقینا تو سه تا فتح روغلا او کچېره تو سه د کوپر نه منشي نو دا تو سه د پورا ډېر غوړا دو او کچېره تو سه رو ګرځي جنگ کفر تا میش به هم د مؤمنون مدد تر وګرځو او تو سے تابوده تو سے ڈرا دے هیڅ شي پیدا درو نشي رسولای اگر کډه لوی هم وی او دا چې بشک الله تعالی د مؤمنون ملګری دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. د ایمان خوندونه تو سي دی الله تعالی او د هغه د رسول حکم نه او لدی اطاعت نه مګرځي په دې حال کې چې تو سي اورای. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. او تو سي د هغه خلک په شون ما کې چې ویلې میج ووردل حال دا چې دوی نه اوري پایدمن ووردل. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. بشک دی الله تعالی په نستر ټول حیوانات نه بدتر کونا ګونګیون خلق دی هغه کسون چې عقل نه لري. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. او کچیر الله تعالی ته پدې کې څه خیر معلوم وای نو خامخا به دوی ته اورول وای او کچیر دوی ته اورول وای خامخا به دوی ګرځېدلې وي په داسې حال کې چې دوی به مخ ګرځوین کې وي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. د ایمان خوندونه دی الله تعالی او د رسول حکم نه هر کله چې رسول صلی الله علیه وسلم تو سه هغه کور ته وبولي چې هغه تو سه لژوند در کوین کوي چې قران سنت جهاد دی او پوښي چې الله تعالی د انسان او د هغه د زړه ترمنځ حایل پرده دی او خاص هم د هغه الله تعالی طرف ته به تو سه جمع کېږي. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ځون
وسوته د هغه فتنې نه چې د هغه سزا به صرف په هغه خلک پورې خاص نه وي چا چې په توسه کې ظلم کړی وي او پوه شئ چې الله تعالی سخت سزا ورکوونکی دی